السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. مرګرو څو ورځې مخکې چې څو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه چې کومه مخې ته راغلې وه چې مفتي سردار علي حقانی صاحب چې کوم د درې نه د بیان نتلو او په کوهاټ ټنل کې اکسیډنټ چې په هغې کې مفتي سردار علي حقانی صاحب شهید. نو آیا د هغه نه شهید کېدو نه بعد د هغه کور کې یو نوې خوشحالي چې د مفتي سردار علي حقانی صاحب بچی پیدا شو، آیا د باره کې تاسو ته مکمل معلومات درکو چې آیا بچی کله پیدا شوی دی. مرګرو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په چینل کې نوي وئ نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې. مرګرو څو ورځې مخکې چې ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې بلبل ختم نبوت حضرت مولانا مفتی سردار علي حقانی صاحب چې کوم په در ادمخیل کې یو د ګاډي په اکسیډنټ کې شهید شوی و. د هغه د مرګ نه پس یو 2 ورځې پس د مفتي سردار علي حقانی وړوکی بچی پیدا شول چې په هغې په وجه د یو طرف ته د مفتي سردار علي حقانی صاحب د غم چې ډیر زیات ټول مسلمانان ډیر زیات په غم کې شریک دي، ځکه چې مفتي صاحب یو با اخلاقه یو با ادبه انسان او هغه د معاشري مکمل عکاسي کوله چې په معاشري کې بس هم غلطي ونه هغه به ورله صفا خبره کوله او د چا نه به پرده کوله نه او سپینې خبرې به کولې. او بل سایډ ته د مفتي صاحب یو بچی پیدا شول چې دا د هغه دپاره د مسلمانانو دپاره د خوشحالي سبب دی، ځکه چې یو مفتي صاحب خاص هم د دې دنیا نه لاړل خو هغه ولا یو بچی پیدا شو. انشاءالله موږ ته امید دی چې د مفتي صاحب نه بعد به د هغه زمان هغه په شانتې زړور او بهادران وي. انشاءالله هغوی به د معاشري عکاسي کوي او عالمان به جوړیږي. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریہ.